سلامونه او احترامات ملګرو صدام حسین شباب یم مازدیګری دی ټول یاران دوستان راغلي وو یار حسین صاحب په انټرنیشنل هاسټل پېښور پوهنتون کې ولاړ یو طاهر را سره ولاړ دی انقلاب صاحب دی یار حسین صاحب دی ننګیال صاحب دی یو لنډ شان مرکه ده د انقلاب صاحب نه به یو کلام اورو امید دی چې دا کلام به تاسو خوښیږي انقلاب صاحب تاسو ته بالکل یو ډېره مننه شکریه تازه یو کلام مې پرون لیکلی دی جی ارشاد او دا د موجوده حالاتو په دنیا بس لکه چې پلاک یې کوي نوی بالکل جی ارشاد داسې نړۍ را چې سرحدونه پکې نه وي داسې نړۍ را چې سرحدونه پکې نه وي سفر پکې آزاد وي پاسپورټونه پکې نه وي داسې نړۍ را چې سرحدونه پکې نه وي حاجي بل بند دی جی ارشاد داسې نړۍ را چې هر سړی پکې آزاد وي داسې نړۍ را چې هر سړی پکې آزاد وي نه پکې ویزې نه پاسپورټونه وي نه کارډ وي بس چې د پولیسو تپوسونه پکې نه وي داسې نړۍ را چې سرحدونه پکې نه وي ننګیاله بل بند دی داسې نړۍ را چې ازادي وي داسې نړۍ را که چې ازادي وي نه پکې مولا نه محتسب وي نه قاضي وي نه پکې مولا نه محتسب او نه قاضي وي نوي چې بې شمېره مذهبونه پکې نه وي نوي چې بې شمېره مذهبونه پکې نه وي داسې نړۍ را چې سرحدونه پکې نه وي تله پکې آزاد وي پاسپورټونه پکې نه وي داسې نړۍ را چې سرحدونه پکې آخري بند دی داسې نړۍ را چې پکې راج د محبت وي ننګیاله داسې نړۍ را چې پکې راج د محبت وي مینا وي او مینا په هر لوري کې الفت وي مینا وي او مینا په هر لوري کې الفت وي وایي انقلاب چې نفرتونه پکې نه وي وایي انقلاب چې نفرتونه پکې نه وي داسې نړۍ را چې سرحدونه پکې نه وي د شباب صاحب دپاره دا بند بیا وایم داسې نړۍ را چې پکې راج د محبت وي مینا وي او مینا په هر لوري کې الفت وي وایي انقلاب چې نفرتونه پکې نه وي داسې نړۍ را چې سرحدونه پکې نه وي تله پکې آزاد وي پاسپورټونه پکې نه وي داسې نړۍ را چې سرحدونه پکې نه وي ډېره مننه زبردست